سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو وکتله، نن د افغانستان او انډیا میچ و، خو چې په بدبختانه افغانستان دغه میچ د لاسه ورکړ او ویې بایللو. میچ وبایللو یا ویې ګټلو موږ ته هیڅ تفاوت نه لري، خو که تاسو وګورئ دوستانو، افغانستان د داسې یو ټیم په وړاندې داسې یو لوبه وکړه چې غټ غټ ټیمونو نورو ټیمونو یاد لکه د پاکستان او داسې غټ غټ ټیمونه دي چې د هغې په وړاندې بالکل هیڅ نشو کولی، خو بالکل موږ په خپل افغانانو باندې ویاړو. ښکلې په زړه پورې لوبه یې وکړه. که تاسو وګورئ دوستانو، ډېر ښکلی او ډېر په زړه پورې بالنګ یې هم وکړ. د انډیا لوبغاړي په 240 سکوره کې ټول آوټ کړل. او همداسې که موږ وګورو د افغانستان بیټینګ ته، ډېر په زړه پورې ډېر یو ښکلی بیټینګ یې هم وکړل. همداسې محمد نبي که تاسو وګورئ 50 ووهله، 53 سکور یې وکړ، یعنې ډېر په زړه پورې سکور یې وکړ، ډېر ښکلی رنز یې وکړ. او همداسې که تاسو وګورئ راشد خان په اخره کې ډېر ښکلی وځلېد، ښکلی بیټینګ یې هم وکړ سره د بالنګ سره، او بالنګ هم ډېر ښکلی وځلېده. که موږ وګورو دوستانو، په بالنګ کې ډېر ښکلی پرفارمنس یې وکړ. مجیب زدران هم ښکلی بالنګ وکړ، همداسې رحمت شاه هم ښکلی بالنګ وکړ، محمد نبي، ګلبدین په بیټینګ هم ډېر ښکلي وځلېدل، ډېر ښکلی بیټینګ، ټولو لوبغاړو ښکلی بیټینګ وکړ. خو په آخره کې محمد شامی چې یو مسلمان لوبغاړی دی، هغه په آخر اور کې 3 سر په سره کوم وکړي چې واغېشتې د محمد نبي او د افتاب عالم او د مجیب زدران. دغه 3 وکړي چې موږ نه لاړې، نو موږ لوبه وبایلله. که چېرته نبي سره یو لوبغاړی هم لږ شانتې مدد کړی وي، ورسره ودرېدلی وی، نو دغه لوبه موږ ګټلی شوه. د ټولو نه اهم او ضروري خبره ده چې اکرام علي خیل میسنګ ډېر زیات وکړو. دته نه و په کار چې ډېر میسنګ یې کړی وی. که چېرته نو تاسو وګورئ دوستانو، د شفیق الله شفق پر ځای راغلی دی، نو دا بالکل د شفیق الله شفق ځای نشي نیولی، ځکه شفیق الله شفق په دغه وخت کې، په دغه ټایم کې هغه ډېر ښکلې لوبې، یعنې ډېر ښکلی هیټینګ کوي. نو تاسو خپله وکړه چې اکرام علي خیل بالکل بیټینګ یې صحیح ونه کړ. نو دوستانو تاسو هم خپل نظر را سره لاندې په کمنټ کې شریک کړئ چې یاره وجه څه وه چې افغانستان 240 ټارګټ هم پوره نه کړه. که ویډیو مو خوښ وي، ویډیو سره لایک کړئ، د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله پامان.